لکه یو ملاو هغه به وعظونه کول، تقریرونه به کول، دنیا به جړوله خندوله، لویه دنیا به ورته ناسته وه او چې کور ته به راغی نو بیا به ښځې ورته د شرابو کټوری تیار کړی هغه به یې وڅکلو، ټوله شپه به دی هم ګډېدو، ښځه به هم ځان ته ګډول. یو بزرگ په لاره تېرېده، دی لګیا دی تقریر کوي، خلق لویه دنیا ورته ناسته ده. وا بزرگ چې څه وخت کې وکته نو په دې مجلس باندې رحمت نه ورېده. ډېر ساعت ولاړو، حیرانو چې دا دومره ښه مجلس دی، جماعت دی، دین پکې بیانېږي او په دې مجلس رحمت نه ورېږي چې دا چل څه دی. نو د ده کور ته لاړو، دروازه کې ولاړ دی، ښځې ورته خیر راولېږلو، څه چې زمونږ د ملک رواج دی، اوړه واخله یا پیسې واخله. ده وی نه عالم پیسې والا نه عالم روټۍ خورې نه. نو څله ولاړې؟ ویلې بیبي یو تپوس کوم که صحیح جواب دې راکړه. ویلې څه وی ستا د دې میړه څه عمل دی؟ ما د میړه څه عمل دی؟ هغه دی لګیا دی جومات کې کنه. ورته نه د کور عمل به راته ښیې. هغه پوه شو چې دا څوک الله والا بزرگ دی. ورته فقیر صاحب دی چې څه وخت کې راشي د خپل زیرو بم نه دا کټوری ورته ما تیار کړي، دا اوسکي او دا باجه، دا باجه راوالي، دی باجه غږوي او ټوله شپه زه ورته ګډېږم. ده وویلې اوی دا په دې مجلس چې رحمت نه ورېدو نو وجه دا وه. ځکه مولانا روم ویلی دي چې واعظا چو جلوه به محراب و منبر میں کند، واعظا چو جلوه به محراب و منبر میں کند، چون بخلوت میں روان آکار دیگر میں کند. واعظان په منبر او په محراب باندې جلوگر وي، داسې لګیا وي، ځمکې او اسمانونه جنګوي او خلق دي صاحب لوټ پلوټ کوي. لیکن چون بخلوت میں روان آکار دیگر میں کند، چې خلوت ته لاړ شي بیا بل څه. عزیزانو یو وخت داسې و چې زما ذهن هم د هلکوالي زمانه کې دا نه منله چې یاره داسې به څوک داسې کوي. اوس مې ومنله. په دې محراب او منبر جلوګرۍ نه بعد دا خلق ټوله شپه وي سی آر ته ناست، دمتوب او کنجرتوب ته ناست. نو اوس مې یقین راغی چې دا خبره بزرگ ټیک کړې او د مولانا روم خبره خو بیا د سندان گزار دی، نو د هغه خبره چرته غلط. نو زما عزیزانو هغه فقیر ورته ووی چې دی څه وایي چې څه وخت کې تا ته وایي چې کټوری راواله. وایي دی راته وایي چې راواله هغه کټوری، خدای غفور الرحیم دی، عفو به وکړي. ویل ښه ده چې بېګاله راشي او تا ته وایي چې راواله کټوری، خدای غفور الرحیم دی، عفو به وکړي. نو ته ورته وایه غفور الرحیم خدای خو قهار و جبارم دی. غفور الرحیم خدای خو ان بطش ربک لشدیدم دی. الله وی اے حبیب زمان نیول داسې دي چې یو ځل پکې څوک راشي
بیا د دنیا یو طاقت رانه خلاصولی نشي. نو ته ورته ووایه چې غفور رحیم خدای خو قهار و جبارم دی او ان ربک بطش ربک لشدیدم دی. ویلی خواه چې بیګاله دی راغی خلق رسخت که وراوړه کټوره خدای غفور رحیم. ویل ښځې ورته ویل سړیه خبره واوره خدای غفور رحیم دی خو قهار و جبارم دی. ان بطش ربک لشدیدم دی. ویل ها کټوره په دا ځمکه وویشت او ویل یا الله توبه په سجده پرېوته او معافي وکړه. خبره خلاصه شوه. څه میاشت دوه درې تېرې شوې فقیر بیا په لاره روان دی بیا لګیا دی تقریر کوي. فقیر چې اسمان ته وکته د الله کروڑونه او اربونه رحمتونه پرې راوړل. بیا یې کور ته لاړو دروازه کې ودرېد. بیبي راله څه وایې فقیره؟ ویل زه هماغه فقیر یم. کار وشو؟ ویل کار خو داسې وشو چې زه درته اوس څه ووایم. اوس چې د جومات نه راشي ټوله شپه یې زم په مونځو درولیم او په خپله هم خدای ته په سجدو پروت. ټوله شپه زم جاړم او دی هم خدای ته جاړي. زما عزیزانو د چا چې خپل اندرون صفا وي اندرون پاکی د هغه خبره په خدای قسم د غشي گزار او د ګولۍ گزار څه شی دی چې په چا ننوځي د هغه خبره د غشي او د ګولۍ نه زیاته تیزه په سړي ننوځي. دا زمونږ خبرې چې خلق د سړو نه ګڼي د هغې وجه دا ده چې وی نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم خفه نشي که مې نوم واغستو ستا. زمونږ خپل اندرون پلیت او مردار. شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه زمانه وه دا ډېر لوی سړی و. د ده کلي کې یو ډمه وه هغې به 1500 روپۍ د یو شپې اخیستې. چا به چې ورسره شپه تېروله 1500 روپۍ به خلق وله راله وی صاحب دا خو غرق شو د دې بیړه غرقه شه دا 1500 روپۍ خلک کورونه خرڅوي څوک پټي ګاڼه کوي څوک ځمکې ګاڼه کوي لکه پښتنو کې عام رواج د زوی واده دی هغې دپاره پټی ګاڼه کوي مینه ګاڼه کوي چې ډمه رانهولي هم سترګې ټیټېږي. په پېښور کې دی چې واده یي صاحبه چې پولیس بینډ رانهولې یا فوجي بینډ رانهولې یا دا باډر والا د زناور بچي د دغو بینډ رانهولې صاحبه بیا دې سترګه ټیټي. تاسو خیال راغی کلو کې چې ډمه رانهولې بیا دې سترګه ټیټېږي د ښځې سترګه دې ټیټېږي ستا ټیټېږي. تاسو خیال راغی. نو ابو شیخ جنید بغدادي ته خلقو وی چې بیړه د دې خلقو غرقه شي هغه طبعي جوړه ده. شیخ جنید بغدادي وی ښه خلق داسي جهاد دې ته وایي انسداد د جرائمو دې ته وایي. جواب یې ورولېږلو خپل شیخ چې اډمې ته ووایه چې بېګاله ستا کور ته به شیخ جنید بغدادي راځي چې بل چا نه پیسې وانه لي. شیخ چې ورغی اډمې ورته ویل چې زما کور کې شیخ جنید بغدادي څه کوي؟ پیر دی بزرگ دی. ویب نورې خبرې پرېږده پیسې به 1500 روپۍ لې او شیخ جنید بغدادي به ستا کور کې شپه تېروي. دا ډېره دمم په هیبت ته چې بیړه یې غرقه شي دا دومره بزرگ او پیر او دنیا منلو والا که نه دی نو ماښام ماسخوتن مونځ شو شیخ جنید بغدادي شیخان ورسره دي او د ډمې کور ته روان هسې د شیخ جنید بغدادي د ایمان ته وګوره چې دې خبرې ته نه ګوري چې زه د ډمې کور ته ځم دا خلق به څه وایي. اوس تاسو په ایمان ووایئ چې په اخبار کې راشي چې سبا به د بجلیګر ملا د پلانې ډمې کور ته ځي تاسو به څه وایئ؟ یعنې ستاسو دا سرونه به دا ومني چې دا مولانا صاحب چېرته تقریر کولو له وله ځي
نو اخبار بلاس کې والے راشه کنه راش او بیا دا ساربزن طلاقی چې دي چې دا مای پرتګونه په پاسمان کې جنډه کړی دي دغه له خو به یو لویه موقع په لاس ورشي. پرون راته یو خان وی اخترم کله کړو مال اختر ویلو مال پرون هو کنه پرون نو دیو ښځه مې یو ځای لیدلي ویل پرون کوم ځای اخترو مال پرون اخترو کنه ویل کوم ځای مال هغه صدر نه چې صدر پول باندې زه ته سره یو ځای شو مال تا سره اختر ناست نه اوس بس داسې شو چې ساعت یې ووته ویل نه دي هسې تپوس مې کولو مال ما بسې وویلې کنه پرون اختر وکړه بې غیرته ته ما ته وې اختر دی کنه دا زمونږ ملک دی دا د دې خلقو حال دا به د چا ذهن ومني. اوس شیخ جنید بغدادي دې ته نه ګوري چې دا خلق به څه وایي چې دا لکونه او زرګونه دنیا مریدان دي او دی د ډمې کور ته نه هلته غرض نفس نو غرض نفس نو غرض د یو انسان بچکولو د ګناه نه اگر که زما نفس پکې تباه شي خدا انسان دی د ګناه نه بچ کور ته ورغی پیسې ورکړې ویل بیبي خبره واوره دا پیسې په کم شرط هلې وی صاحب په دې شپه کې به زما ځان تا ته وقف ته چې څه وایې زه به ویم چې ښه ویل نه خو به نه کې وی نه به شیخان رسخت کو دی دننه لاړو دروازه یې بند چې دننه لاړو اډمې ته وایي چې بیبي داسې چل دی چې زه داسې پیر غوندې یم صفایي زیاته خوښوم ته لاړه شه لږه ولامبه او پاکې جامې واغونده او بیا راشه ویل ډېره لاړه ویلم بل پاکې جامې واغوستې او راغله ورته وی بیبي ستا او زما خو ټوله شپه دا خبرې به کوو خو زه داسې پیر غوندې یم منځونه مې ډېر خوښ دي نو یو دوه رکاته به تو کړي یو دوه به زه وکړم بیا به نورې خبرې کوم ویل ډېره ښه دمه یې په مانځه ودروله چې په مانځه یې ودروله شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه نیت پې وتړلو قبلې ته د دې مخ کو په مانځه یې ودروله او دې په خپله اوس اسمان ته ګوري او خدای ته وایي چې هر چی کردم بود آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش هر چی کردم بود آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش بس رجوع قلبی کار ترا قلبها قلبت فعل مصطفی اے پروردگارا زما خودم رکارو چې د دې ډمې کار زناو دا مې د زنا نرونی و او را مې وسطتا ته مې ودرولا اوس دینه مخکې زما کار داو چې داسې هیله او وجه مې جوړه کړه چې دا ډمه مې د زنا نه رامنې کړه او تا ته مې اوس دې نه مخکې پس رجوع قلبی کار ترا قلبها قلبت فعل مصطفی اے الله د دې زړه د ګناه نه بندول او ځان سره تعلق جوړول خدای دا زما کار نه دی دا ستا کار دی اے اللہ د جناب محمد رسول اللہ په خاطر خدای د دې ډمې د زنا نه زړه تور کا او ځان سره تعلق جوړ کا چې دا الفاظ ډمې واورېد بېهوشه تر سبا پورې بېهوشه پرته وه سهار چې په هوش کې راله نو د شیخ جنید بغدادي په لاس یې بیعت وکړو او توبه یې وویسته چې مړه کېدنو د خپل وخت لویه ولي او بزرګه وه تاسو خیال راغی عرض مې داو چې د اولیاو د بزرګانو کار دای د خدای مخلوق د ګناه نه بچ کول او اولیاو بزرګان دا زمونږ د زمانې ګڼکپان نه
دا زمونږ زمانه ګڼ کپان نه چې دا ځان ته بړی سي ساتلي چې د مخکې تیر شي تا ته ورشه دوا ته والا دوا حضرت جینا دوا والا دا ګڼ کپان دي او دا د جیبونو ګڼ کپان دي اولیاء درته ہے اولیاء دا نفس ته نفس قرآن کې 3 قسمه راغلي نفس اماره نفس لوامه نفس مطمئنه دا نفس ته دا باقاعده د انسان غوندي خبرې کوي دا اولیاء سره اوستا خدای پر تاسو پیژنئ نه چې نفس ته تاسو نفس چې ده ته شو متیازو دي شي ته وای نفس میں خراب ته وای نفس دا دغه شي ته وای نفس ته پیژنئ نفس 3 قسمه نفس اماره نفس لوامه نفس مطمئنه بیا دا نفس په هر شکل کې متشکل شي او د انسان په شان خبرې کوي سړي سره خبرې د نفس بزرگ ته وایي چې کله را باندې وخوره کله پیژنئ پانچې دا خپې جنگیر پورې وغیرہ کې چې سرونه خپې دا ډېر غوړ شي بزرگ ورته سبا به در باندې وخوره چې سبا به شو نفس به ورته بیا وایي چې ځکه ویل نن نه سبا 19 کاله تیر 19 کاله اول ورځ نفس ورته وایي چې په ما پانچې وخوره او دی ورته وایي چې سبا به در نو نفس ورته څه وایي ہر شب گویم کے فردا ترکنی سودا کنم ہر شب گویم کے فردا ترکنی سودا کنم باز چون فردا شود امروز را فردا کنم ظالم ار ورځ وای چې سبا بل ورځ بیا وای چې 19 کاله تیر تاسو وای په ایمان چې مونږ ته نفس کم فرمایشو کې 19 منټ هم په نه تیرو او منډه کوله 19 منټه ا بزرگ دې د نفس فرمایش کله غواړي پانچې 19 کاله اخر ورته نفس وای چې خدای دې زما بنیاد وباس چې زه تا نه پانچې غواړم بس وې نه منې کېږي نه راځه چې در باندې وخورم جنگیر پورې ته بوتله چې تلی دي پانچې خوړلې دي پانچې ډېر قوي او غوړ شي چې شپه شوې ده نفس ورته ویلې دي چې زه اوس چرته د زنا بندوبست کوه د بزرګ ورته ویل چې حرامي ما چې ته 19 کاله ستاړه چولې ها 19 کاله زه پتا پویم چې ستا ټولې ارادې پلیتې او مرداري او پلیت وی او پلیت اراده دی اوس خامخا مې نه پرېږدې ویل بالکل چرته به ځې او کمې ښځې سره به شپه تېروې ا بزرګ ویل راځه یو دمې کور ته تلي هغې ته وی بیبي کور کې خو د شپه تېروم پیسې واله هر څومره چې خو په یو شرط وی څه وی زه چې ستا د کوره سهار وځم نو ته به د دې پاس بلخانې نه چغې کړي چې و خلکه راشئ وګورئ دا پیر او دا بزرګ بیګا زما کور کې شپه تېره کړې دا چغې به هغې وی چې دا خو شرمول ما وعده به را سره ویل ډېره پیسې ورکړي وی زه ته خپل ځای کې چېرته الله الله کوه او زه به خپل ځای کې خو چې سهار وځم نو ته د پاس نه چغې ډمو بازار خو په بازار کې که چې سهار دی راوتی دی او پاس نه دی ډمې چغې کړي چې راشئ خلقه وګورئ دا پیر او دا بزرګ ویل بیګا زما کور کې شپه تېره کړې د بازار خلق وروره ستاسو غوندې ورپسې الله دعا په کاڼو په سوټو په خشڼو باندې صاحبه دې مخکې او دا خلق ورپسې او بیړه دې غر کشه پیره دا دې څه وکړه د ډمې کور
لاړ یو بیابان کې کېناست اوس خاندي دا نفس ورته وی دی ورته نفس ته وی چې څنګه خوند یې درکړو نفس ورته ویل زما د زهر شي هغه پانچې چې ما خوړلې وې په شرمونو دی وشرمول نفس ورته ویل چې ستا یاد چې بیا د پانچو نامه وانلې بیا به غواړې پانچې خو په دې مې پوه که نفسه چې دا ټول بدن دې نشته او خالي سر دې شته خبرې کوي نو دې نفس ورته وایي چې ټول بدن مې ځکه نشته چې تا 18 کاله زه اوږې ساتلی وم او زما تمنا دې نه پوره کوله نو په دې 18 کاله کې زما دا بدن ټول ویلی شوی و